ته هم غواړې چې د ټیک ټاک، فیسبوک او یوټیوب مونټایزیشن ترلاسه کړې، ځکه خو دې پر ویډیو باندې کلیک واخیسته. سلامونه، نیکې هیلې یو ځل بیا باور لټون یوټیوب چینل څخه. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست، بریالی احساس یم. یو ځل بیا د یوې بلې نوې ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو د ټولنیزو رسنیو اړوند ده چې څرنګه کولی شو د ټولنیزو رسنیو هغه اکاونټونه مونټایز کړو چې موږ او تاسو یې استعمالوو. په نن ویډیو کې در سره ټول معلومات شریکوم چې څرنګه کولی شو د ټولنیزو رسنیو د لارې عاید ترلاسه کړو. له همدې ټاپک څخه وړاندې تاسو دې ویډیو ته یو لایک ورکړئ او که په چینل کې را سره نوي یاستئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي هره راتلونکې ویډیو ته تاسې در ورسیږي. لومړنۍ پوښتنه دا ده چې ولې ګڼ شمېر ملګري پر دې باور دي چې له فیسبوک، ټیک ټاک او یوټیوب څخه یوازې هغه اشخاص کولی شي عاید ترلاسه کړي چې هغه په بهر هیواد کې شتون ولري. دوهم دوستانو، بله پوښتنه موږ سره دا ده چې ولې هغه ملګري، هغه افغانان وروڼه چې له فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب څخه عاید ترلاسه کوي، ولې نورو ملګرو سره طریقې نه شیر کوي ترڅو همدغه طریقه فالو کړي او وکولی شي بریالی شي پر همدې ډګر کې. دریم دوستانو، څرنګه کولی شو له ټیک ټاک، یوټیوب او فیسبوک مونټایزیشن ترلاسه کړو په افغانستان کې. نو ګرانو دوستانو، همدغو پوښتنو ته پر کتو موږ پلان لرو چې د ټیک ټاک، فیسبوک او یوټیوب د مونټایزیشن پر نوم یو بشپړ کورس همدې چینل ته اپلوډ کړو. که چیرې تاسو ورسره علاقه لرئ او غواړئ دغه کورس تعقیب کړئ، نو ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې را سره نوي یاستئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي هره ویډیو ته تاسې در ورسیږي. ځکه دوستانو هر شخص یو استعداد لري او کولی شي د همدغه استعداد پر مټ له ټولنیزو رسنیو څخه عاید ترلاسه کړي. خو ګرانو دوستانو، دا د یوې ویډیو خبره نه ده چې زه تاسو ته ووایم راسئ فیسبوک ته پر فیسبوک کې ویډیو اپلوډ کړئ، تاسو به وکولی شئ له همدې لارې څخه عاید ترلاسه کړئ. نو ځکه خو دوستانو موږ پلان لرو چې یو بشپړ کورس همدې چینل ته اپلوډ کړو چې په هغه کورس کې به د هر اپلیکیشن د مونټایزیشن قوانین، همدارنګه کانټینټ جوړول او نور لارښوونې پکې شتون ولري. دوستانو، پوښتنه دا ده چې موږ به پیل د کوم ټاپک څخه کوو، له فیسبوک، ټیک ټاک او یا هم یوټیوب څخه. د دوستانو تاسو را سره په کمنټ کې ولیکئ تاسو په ورځني ژوند کې کوم اپلیکیشن زیات کاروئ، فیسبوک، ټیک ټاک او یا هم یوټیوب. همدارنګه دوستانو، زموږ د ټیلیګرام چینل لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده، کولی شئ هلته هم را سره ګډون وکړئ. هره پوښتنه چې تاسو لرئ انشاءالله ځواب به ترلاسه کړئ او به کولی شئ پر همدغه ډګر کې بریالي شئ. ګرانو دوستانو، کمنټ راته ضرور وکړئ ترڅو وپوهیږو چې تاسې په ورځني ژوند کې کوم اپلیکیشن زیات کاروئ، ترڅو همغې ته لومړیتوب ورکړو، فیسبوک، ټیک ټاک او یا هم یوټیوب، ترڅو لومړیتوب ورکړو او دغه کورس درته ژر اپلوډ کړو. دوهم دوستانو، موږ سره په ټیلیګرام چینل کې ګډون ضرور وکړئ ترڅو تاسو هغه پوښتنو ته ځواب درکړو چې تاسو یې له موږ څخه په کمنټونو کې کوئ او یا هم تاسو په ذهن کې موجودې وي. کولی شئ زموږ ټیلیګرام چینل کې ګډون وکړئ او موږ ته مستقیم ډول باندې میسج وکړئ. نو دا و دوستانو چې څرنګه کولی شو د ټولنیزو رسنیو څخه عاید ترلاسه کړو. که ویډیو معلوماتي وه او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، ویډیو ته یو لایک ورکړئ او که په چینل کې را سره نوي یاستئ، چینل خامخا سبسکرایب کړئ. همدارنګه دغه ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم له همدغې طریقې څخه استفاده وکړي او دغه کورس له موږ سره سټیپ بای سټیپ تعقیب کړي.